د 2024 کال د سپټمبر 28مه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ غونډه په نیویارک کې روانه ده. د نړۍ د لسګونو هیوادونو مشران او استازي په تالار کې ناست دي. خو کله چې د اسراییلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د وینا وار ورسید، یو غیر معمولی او تاریخي صحنه رامنځته شوه. تر نیمایي ډېر ډیپلوماټان له خپلو څوکیو پورته شول، نتنیاهو ته یې شا واړول او د اعتراض په توګه له تالاره ووتل. پیغام روښانه و: د غزې او لبنان پر روانو بریدونو د نړیوالې ټولنې ناخوښي. خو دې اعتراضونو د جګړې د درولو لپاره بسنه ونه کړه. برعکس، د غونډې له پای ته رسېدو څو ورځې وروسته اسراییلو خپلې پوځي حملې لا پراخې کړې او د یمن پر ځینو هدفونو یې هم بریدونه پیل کړل. په همدې وخت کې په غزه کې بشري ناورین ورځ تر بلې ژورېږي. د راپورونو له مخې د جګړې په لومړي کال کې له 240,000 څخه ډیر فلسطینیان وژل شوي وو چې په هغوی کې زرګونه ښځې او ماشومان هم شامل وو. میلیونونه نور خلک بېکوره شول، ښارونه په کنډوالو بدل شول او د سیمې بشري وضعیت د نړۍ د ډیرو سازمانونو له اندېښنو سره مخ شو. امریکا، اروپایي ټولنې او ګڼو نورو هیوادونو څو ځله خبرداری ورکړ چې که جګړه همداسې دوام وکړي، ښایي د منځني ختیځ ټول سیمه ییز امنیت له جدي ګواښ سره مخ شي. دغه اندېښنه هغه مهال نوره هم زیاته شوه کله چې د 2024 کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه ایران له شاوخوا 1800 کیلومتره واټن څخه پر اسراییلو د بالستیک توغندیو پراخ برید ترسره کړ. له هغې وروسته اسراییلو هم ایران ته د سخت غبرګون ګواښ وکړ. هماغه وخت نړۍ له یوې مهمې پوښتنې سره مخ شوه: څنګه یو کوچنی هېواد چې له هرې خوا د عربي هېوادونو له لوري چاپېر دی، د دې توان لري چې په یو وخت کې له څو جبهو جګړه وکړي؟ او ولې د نړۍ ستر قدرتونه لا هم نه دي توانېدلي چې هغه ودروي؟ د دې پوښتنې د ځواب موندلو لپاره باید لومړی د غزې د وضعیت په اړه لنډه څېړنه وکړو. غزه د فلسطین یوه کوچنۍ ساحلي سیمه ده چې مساحت یې یوازې شاوخوا 340 کیلومتره مربع دی. له یوې خوا د مدیترانې سمندر، له بلې خوا مصر او له دوو نورو خواو د اسراییلو له قلمرو سره نښتې ده. دې جغرافیې غزه په داسې سیمه بدله کړې چې د خلکو تګ راتګ او د توکو داخلېدل او وتل یې تر سخت کنټرول لاندې دي. د همدې محدودیتونو له امله ډیری نړیوال بنسټونه غزه د نړۍ تر ټولو لوی پرانستی زندان بولي. دا سیمه له 2000 کال راهیسې د حماس تر ادارې لاندې ده. حماس یوه فلسطیني اسلامي او پوځي ډله ده چې اسراییل، امریکا او یو شمېر لویدیځ هیوادونه یې تر هګره ډله ګڼي، خو ځینې نور هیوادونه دا د اشغال پر وړاندې د مقاومت ځواک بولي. د 2023 کال د اکتوبر په 9 حماس پر اسراییلو پراخ توغندیزه وسلوال بریدونه وکړل. دغه برید د دواړو لورو ترمنځ د یوې نوې او خونړۍ جګړې پیل شو. اسراییلو د غبرګون په توګه د غزې پر ضد پراخ هوایي او ځمکني عملیات پیل کړل. هغه عملیات چې تر ډیره د حماس د له منځه وړلو په نوم توجیه شول. خو د جګړې اصلي قربانیان بیا عادي خلک وو. زرګونه ماشومان، ښځې او ملکي وګړي شهیدان شول. روغتونونه، ښوونځي، استوګنیزې سیمې او بنسټیز تاسیسات سخت زیانمن شول. سلګونه زره کورنۍ بېکوره شوې او ګڼ خلک د خوړو، اوبو او درملو له سخت کمښت سره مخ شول. له همدې امله د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د جګړې د درولو غوښتنې زیاتې شوې. خو له دې ټولو فشارونو سره سره اسراییل خپل پوځي عملیات ونه درول. همدا پوښتنه ورځ تر بلې جدي کېده: ولې اسراییل سره له دومره نړیوالو اعتراضونو لا هم د جګړې د دوام توان لري؟ د دې پوښتنې ځواب یوازې د غزې په جګړه کې نه دی پټ، بلکې د منځني ختیځ د سیاست، سیمه ییزو متحدینو او د نړۍ د سترو قدرتونو په اړیکو کې نغښتی دی. خو د غزې جګړه یوازې د غزې تر پولو محدوده پاتې نه شوه. ورو ورو د منځني ختیځ نور هیوادونه او وسلوالې ډلې هم دې شخړې ته راښکېل شول. په ځانګړي ډول د لبنان حزب الله د فلسطینیانو د ملاتړ اعلان وکړ او د اسراییلو پر شمالي سیمو یې توغندیز بریدونه پیل کړل. حزب الله د 1980 لسیزې پر مهال د لبنان د کورنۍ جګړې په ترڅ کې رامنځته شوه. هغه مهال اسرایلي ځواکونو د لبنان سویلي برخې اشغال کړې وې او د همدې اشغال پر ضد یوه وسلواله ډله راوټوکېده چې وروسته د حزب الله په نوم مشهوره شوه. دغه سازمان د کلونو په اوږدو کې دومره پیاوړی شو چې نن ګڼ پوځي شنونکي د لبنان له رسمي پوځ څخه هم اغېزمن ځواک ګڼي.
ایران د حزب الله مهم سیاسي او پوځي ملاتړی بلل کیږي او همدې اړیکې حزب الله د اسراییلو لپاره په یو دوامداره ګواښ بدله کړې ده. د غزې له جګړې وروسته د دواړو لورو ترمنځ سرحدي نښتې لا پسې زیاتې شوې، خو د 2024 کال د سپټمبر په 18 او 13 یوه حیرانوونکې پیښه رامنځته شوه. په لبنان کې د حزب الله د زرګونو غړو مخابرې په یو وخت وچاودېدل. په دې چاودنو کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. حزب الله د دې برید پړه پر اسراییلو واچول او سمدستي د غچ اخیستلو لپاره پر اسراییلو توغندي وتوغول. همدا هغه فرصت و چې اسراییل یې په تمه و. یوازې یوه ورځ وروسته اسراییلي هوایي ځواکونو د لبنان پر سویل پراخ بمبار پیل کړ. سلګونه زره ملکي وګړي اړ شول خپل کورونه پرېږدي او جګړه د غزې له پولو واوښته. په دغو بریدونو کې د حزب الله مشر حسن نصر الله هم ووژل شو. هغه پیښه چې د سیمې د امنیتي وضعیت لپاره یو مهم بدلون بلل کېده. اوس جګړه یوازې د غزې او اسراییلو ترمنځ نه وه، بلکې ورو ورو د داسې سیمه ییزې شخړې بڼه یې خپلوله چې هره شیبه یې د پراخېدو احتمال موجود و. سره له دې چې جګړه ورځ تر بلې پراخېده، نړیوالې ټولنې د اوربند لپاره خپلې هڅې هم زیاتې کړې. ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، عربي هیوادونو او ګڼو نورو دولتونو پرله پسې غوښتنه کوله چې جګړه ودرول شي او بشري مرستې غزې ته ورسیږي. د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه د غزې د خلکو لپاره د میلیونونو ډالرو د بشري مرستو اعلانونه وشول. امریکا هم د 2024 کال په اوږدو کې څو ځله د فلسطینیانو لپاره د مرستو کڅوړې اعلان کړې. د رویټرز د راپور له مخې سپټمبر په وروستیو کې واشنگټن د غزې لپاره د 300 میلیونه ډالرو اضافي بشري مرستې اعلان وکړ. تر دې وړاندې د امریکا د وخت ولسمشر جو بایدن د غزې ساحل ته د یو موقتي سمندري بندر د جوړولو پلان هم اعلان کړی و څو بشري مرستې په اسانه توګه دې سیمې ته ورسیږي. خو له بلې خوا د جګړې شدت کم نه شو. د اسراییلو هوایي بریدونه روان و او د لبنان په سویل کې هم جګړې زور اخیستی و. دا وضعیت د نړۍ ډیری شنونکي له یوې سترې پوښتنې سره مخ کوي. که د نړۍ ډیری هیوادونه د جګړې د درولو غوښتنه کوي، که د غزې لپاره مرستې هم برابروي، نو ولې بیا هم اسراییل خپل پوځي عملیات نه دروي؟ د همدې پوښتنې ځواب د جګړې په ډګر کې نه، بلکې د نړیوال سیاست په دهلیزونو کې پروت دی. ځکه د اسراییلو تر شا داسې سیاسي او ستراتیژیک ملاتړ ولاړ دی چې د نړۍ د ډیرو پریکړو مسیر بدلولی شي، او د همدې ملاتړ تر ټولو مهم لوبغاړی متحده ایالات دي. د اسراییلو د دوامدارو عملیاتو تر شا د امریکا رول یوازې په پوځي مرستو پورې محدود نه دی. د دې اړیکې تر ټولو مهمه بیلګه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ده. امنیت شورا هغه نړیواله اداره ده چې د جګړو، بندیزونو او اوربند په څیر مهمو موضوعاتو پریکړې کوي، خو د دې شورا 15 دایمي غړي د ویټو حق لري. یعنی که د نړۍ نږدې ټول غړي هم له یوې پریکړې سره موافق وي، د دغو 15 هیوادونو له ډلې یوازې یو هیواد کولی شي هغه پریکړه لغوه کړي. د غزې د جګړې له پیل وروسته د اوربند موضوع څو ځله د امنیت شورا ته وړاندې شوه. د ډیرو غړو هیوادونو غوښتنه دا و چې جګړه ودرول شي او بشري مرستې غزې ته ورسیږي، خو هر ځل متحده ایالاتو د خپل ویټو حق وکاراوه او د اوربند ځینې پریکړه لیکونه یې له عملي کېدو راوګرځول. دا کار د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې له سختو نیوکو سره مخ شو، ځکه له یوې خوا واشنګټن د فلسطینیانو لپاره د بشري مرستو اعلانونه کول، خو له بلې خوا د امنیت شورا هغه پریکړه هم نه پرېښوده چې د جګړې د درولو غوښتنه یې کوله. خو یوازې سیاسي ملاتړ نه و. د نړیوالو راپورونو له مخې امریکا د اسراییلو تر ټولو ستر پوځي ملاتړی هم دی. د سټاکهولم د سولې د څېړنو نړیوال انسټیټیوټ یا SIPRI د معلوماتو له مخې د 2019 او 2023 کلونو ترمنځ د اسراییلو د وسلو شاوخوا 9% واردات له امریکا څخه شوي وو. سربیره پر دې واشنګټن هر کال اسراییلو ته د میلیارډونو ډالرو پوځي مرستې هم ورکوي. همدې پوځي او سیاسي ملاتړ اسراییلو ته دا توان ورکړی چې د نړیوالو اعتراضونو او فشارونو سره سره خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي. خو دلته یوه بله مهمه پوښتنه راپورته کیږي: ولې امریکا د دومره لوی سیاسي او پوځي لګښت په بدل کې د اسراییلو دومره قوي ملاتړ کوي؟ د دې پوښتنې ځواب بیا یوازې په سیاست کې نه دی، بلکې د امریکا د کورني سیاست، مذهبي باورونو او اغېزمنو لابي ډلو په نفوذ کې هم نغښتی دی.
د دې پوښتنې د ځواب موندلو لپاره باید د امریکا کورني سیاست ته نظر واچو. د څېړنو له مخې په متحده ایالاتو کې د خلکو یوه د پام وړ برخه هغه مسیحیان دي چې د انجیل ځینې وړاندوینې په لفظي ډول باوروي. د دغو مذهبي باورونو له مخې د اسراییلو شتون او ملاتړ ځانګړی مذهبي اهمیت لري. همدا باورونه په امریکا کې د داسې سازمانونو د رامنځته کېدو لامل شوي چې د اسراییلو د ملاتړ لپاره فعالیت کوي. له دغو سازمانونو څخه یو مشهور سازمان Christian United for Israel یا CUFI دی. دا سازمان میلیونونه غړي لري او موخه یې دا ده چې د امریکا په سیاست کې د اسراییلو ملاتړ پیاوړی وساتي، خو د امریکا په سیاسي نظام کې یوازې مذهبي باورونه اغېز نه لري. هلته د لابي په نوم یو قانوني سیستم هم شته. لابي کول په دې معنا دي چې بیلابیل سازمانونه او د فشار ډلې هڅه کوي د سیاستوالو ملاتړ ترلاسه کړي څو خپلې غوښتنې او پالیسۍ پر حکومت ومني. د اسراییلو د ملاتړ تر ټولو اغېزمنه لابي اپیک یا د امریکا اسراییلو د عامه اړیکو کمیټه بلل کیږي. دا اداره له کلونو راهیسې هڅه کوي چې د امریکا په کانګرس کې د اسراییلو پلوي سیاستونه پیاوړي وساتي. د راپورونو له مخې اپیک د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د هغو نمایندانو ملاتړ کوي چې د اسراییلو د سیاستونو ملاتړی وي او په مقابل کې د هغو سیاستوالو پر وړاندې هم دریږي چې د اسراییلو پر کړنو نیوکې کوي. د همدې نفوذ له امله ډیری امریکایي سیاستوال هڅه کوي له اسراییلو سره خپلې اړیکې نږدې وساتي. همدا دلیل دی چې د امریکا د حکومت په دریځ کې کله ناکله یو څرګند تضاد هم لیدل کیږي. له یوې خوا د اوربند غوښتنه کیږي او له بلې خوا اسراییلو ته سیاسي او پوځي ملاتړ هم دوام لري. همدې وضعیت د غزې جګړه یوازې یوه سیمه ییزه شخړه نه، بلکې د نړیوال سیاست د لویو سیالیو په یوې مهمې برخې بدله کړې ده. تر اوسه مو ولیدل چې د اسراییلو پوځي ځواک د امریکا سیاسي او نظامي ملاتړ او د استخباراتي وړتیاو پراخوالی د دې هېواد د ځواک مهم عوامل دي، خو دا کیسه یوازې د اسراییلو په اړه نه ده، بلکې د سیمې د بل ستر ځواک ایران له رول پرته نیمګړی پاتې کیږي. ایران له کلونو راهیسې هڅه کړې چې په منځني ختیځ کې خپل نفوذ پراخ کړي. د همدې ستراتیژۍ په چوکاټ کې تهران له هغو ډلو سره اړیکې ټینګې کړي چې ځانونه د اسراییلو او لویدیځو نفوذونو پر وړاندې د مقاومت محور برخه ګڼي. په دې محور کې د لبنان حزب الله، د غزې حماس، د یمن حوثیان او په عراق او سوریه کې ځینې نورې وسلوالې ډلې شاملې دي. ایران وایي د دغو ډلو ملاتړ د فلسطین د قضیې او د سیمې د امنیت لپاره دی، خو اسراییل، امریکا او یو شمېر لویدیځ هیوادونه باور لري چې همدا ملاتړ په سیمه کې د بېثباتۍ او جګړو د دوام لامل شوی دی. د همدې امله د اسراییلو او ایران اړیکې له کلونو راهیسې له سخت سیاسي او امنیتي کړکېچ سره مخ دي. که څه هم دواړو هیوادونو د اوږدې مودې لپاره له مستقیمې جګړې ډډه کړې وه، خو ډیری وخت د خپلو متحدینو له لارې پر یو بل فشار راوړی و، خو په 2024 کال کې وضعیت بدل شو. د دواړو هیوادونو ترمنځ د لفظي شخړو ترڅنګ د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو بریدونه هم وشول او د سیمې د پراخې جګړې اندېښنې لا زیاتې شوې. نړیوال څېړنیزو مرکزونو او امنیتي شنونکو خبرداری ورکړ چې که ایران او اسراییل په مستقیمه جګړه کې ښکیل شي، نو دا به یوازې د دوو هیوادونو ترمنځ شخړه نه وي، بلکې ښایي د منځني ختیځ ګڼ هیوادونه هم دې جګړې ته راکاږي. همدا علت و چې امریکا، اروپایي هیوادونو او ګڼو نورو عربي دولتونو پر دواړو خواو غږ وکړ څو له داسې اقداماتو ډډه وکړي چې سیمه یوې لویې جګړې ته بوځي. خو د منځني ختیځ جګړه تر غزې او لبنان محدوده پاتې نه شوه. په 2025 کال کې د ایران او اسراییلو ترمنځ شخړه تر بل هر وخت خطرناک پړاو ته ورسېده. هغه څه چې کلونه د نیابتي جګړو په بڼه روان وو، دا ځل په مستقیمو پوځي بریدونو بدل شول. اسراییل د ایران پر یو شمیر پوځي او اټومي تاسیساتو بریدونه وکړل او ایران هم د بالستیک توغندیو او بې پیلوټ الوتکو په وسیله پر اسراییلو ځوابي بریدونه ترسره کړل. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاریخ له تر ټولو جدي مستقیمو پوځي نښتو څخه ګڼل کیږي. په همدې وخت کې متحده ایالاتو د اسراییلو د ملاتړ لپاره خپل پوځي حضور نور هم پیاوړی کړ. امریکایي جنگي بیړۍ، پرمختللې دفاعي سیستمونه او جنگي الوتکې سیمې ته واستول شوې او د ځینو ایراني توغندیو او بې پیلوټ الوتکو په شنډولو کې له اسراییلو سره مرسته وکړه. واشنگټن ټینګار کوي چې هدف د اسراییلو دفاع او د جګړې د لا پراخېدو مخنیوی دی، خو ایران بیا امریکا د اسراییلو د عملیاتو اصلي ملاتړی ګڼله.
همدې وضعیت د نړۍ اندېښنې لا پسې زیاتې کړې. د تیلو نړیوال بازارونه بې ثباته شول، د انرژۍ بیې لوړې شوې او ګڼو هیوادونو خپلو اتباعو ته د منځني ختیځ د سفرونو په اړه خبرداری ورکړ. سره له دې د نړیوالو ډیپلوماټیکو هڅو په پایله کې د جګړې شدت تر یوه بریده راکم شو، خو کړکېچ لا هم پای ته نه دی رسېدلی. نن هم د ایران، امریکا او اسراییل اړیکې د سخت او تریخوالي په حالت کې دي او هره کوچنۍ امنیتي پیښه کولی شي یو ځل بیا سیمه د پراخې جګړې پر لور بوځي. همدا حقیقت چې د منځني ختیځ شخړه یوازې د فلسطین او اسراییلو ترمنځ جګړه نه ده، دا د نړیوال سیاست، ستراتیژیکو ګټو، سیمه ییزو سیالیو او د نړۍ د سترو قدرتونو د نفوذ یوه پیچلې معادله ده. او تر هغه چې د دې معادلې لپاره یوه عادلانه او د منلو وړ سیاسي حل لاره ونه موندل شي، داسې ښکاري چې په سیمه کې به د تلپاتې سولې رامنځته کېدل لا هم یوه سخته او لرې موخه وي. خو یوه خبره روښانه ده، په هره جګړه کې که هر لوری ځان بریالی وبولي، تر ټولو ستر زیان عادي انسانان ویني. ښارونه ورانیږي، زرګونه کورنۍ بېکوره کیږي او زرګونه بېګناه انسانان خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو د منځني ختیځ د جګړې پای به یوازې د وسلو په زور نه، بلکې د خبرو، تفاهم او یوې عادلانه سیاسي حل لارې له لارې ممکن وي. که دا ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ، په کمنټ کې خپل نظر سره شریک کړئ او که زموږ یوټیوب چینل ته نوي یاست نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر څو دا ډول معلوماتي ویډیوګانې تر نورو ژر تاسو ته ورسیږي.